لیک هیله احترامات ګرانو وطنوالو هیله لرم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یئ لکه څنګه چې نن موږ د افغانستان نړیوال کلي یا هم بازار ګلوبل ویلیج ته راغلي یو او دلته چې د افغانستان د موسیقي یا د افغانستان د سولې نمایندګي کوي د افغانستان د مینې نمایندګي کوي خوږژبی سندرغاړی خوږژبی هنرمند د افغانستان ځوان پیر محمد پکتیاوال را سره دی چې زموږ د پکتیا د سیمې دی هغه د دغه موسیقي برخه په مخ وړي په دغه نړیوال کلي کې او دلته دغه مسؤلیت د ده په غاړه دی پیر محمد صاحب ستړي مه شئ. صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې کوم دلته راغلی او زموږ سره د ولیدل سره هم کتل سره هم پېژندل ماشاءالله دواړه د یوې لویې پکتیا زه هم خوشحاله شوم چې تاسو دلته دغه مسؤلیت په غاړه لرئ او دلته د افغانستان نمایندګي کوئ خلکو ته نو واقعیتا ډېر د خوشحالۍ او د ویاړ ځای دی چې د افغانستان موسیقي او داسې په یو لوړ کیفیت باندې ټولو نړیوالو ته ورپېژنئ تاسو په خپله څومره خوشحاله یئ چې دغه مسؤلیت مو په غاړه ده خفه یئ خوشحاله یئ دا چې په مسافرۍ کې یم نه ډېر بې حده زیات صرف چې شی ته خوشحاله یم چې زه د خپل نوم وګورم د خپل ګران وطن افغانستان چې په اماراتو کې دلته په دې نړیوال ځای کې قلعه علمي ورته وایي که هر ځای تاسو به شاید لیدلی وي چې د هر ځای کلی دلته شته نو دا کې موږ افغانانو کلی هم شته نو په دې ډېر ویاړ کوم افتخار کوم چې زه دلته د خپل افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره داسې ډېر راځي نړیوال خلک راځي چې هغه موږ ګوري چې د افغانستان عنعنات کلتور موسیقي زه ډېر ځان ته ویاړ او د فخر ځای ډېر ښه او دلته له افغانانو څخه څومره خوشحاله یئ چې هغه راځي تاسو ته تشویق درکوي تاسو ګوري اوري مو یا د نړۍ نور خلک چې راځي نو افغانان خو په هر ځای کې د خدای ځای بریالي او سوکاله لري نو چې په هر ځای کې زه افغان ګورم په خارج کې زما د زړه مینه پرې ماتېږي زه دا وایم چې زه په ګران وطن کې یم د دوی سره چې نو باقي دا نور خلک ډېر راځي داسې عرب دي هندوستانیان دي پاکستاني دي نو زه چې خپل افغان ګورم او بیا بالخصوصا پښتون ګورم هغه که لر دی که بر دی چې ګورم زه خپل وطن احساس کوم چې ماشاءالله په هر ځای کې د پښتنو ډېر ښه لکه په مینه کې خو به کوم توپیر نه راغلی دا چې نن تاسو په افغانستان د افغانستان نمایندګي په دوبۍ په ګلوبل کلي کې یعنې په نړیوال کلي کې یا په ګلوبل ویلیج کې کوئ او په افغانستان کې تاسو موسیقي کوئ هلته بنډارونه مجلسونه کوئ د هغې ځای د دې ځای په مینه او محبت کې د افغانانو څه کوم فرق کوم تغیر نه افغان چې دی پښتون چې دی موږ ته په هر ځای کې خپل د زړه مینه راکوي همداسې موږ هم خپله مینه ورکوو دوی ته هغه که په هر ځای کې وي ډېر ترې خوشحال یم په افغانستان کې وي او بالخصوصا دلته خو زه لا خوشحالېږم چې دوی ما ته مینه راکوي ډېر د بیا ځای انتظار کوم الله دې موږ ته نور ځوان راکړي چې د ګران وطن لپاره موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو خدمتونه ورته وکړو بس انشاءالله دا به زما اراده وي چې هر وخت وطن لپاره خدمت وکړم پښتون لپاره ډېره زیاته مننه ګران دوستانو لکه څنګه چې پیر محمد پکتیاوال صاحب له ډېر کوچنیوالي څخه خپل وطن ته ډېر خدمت د موسیقي له لارې کړی دی او تر اوسه یې کوي خو بیا هم اوس د نړیوال کلي په هکله خو له ده سره خبرې وکړي چې د افغانستان په کلي کې د افغانستان د موسیقي د برخې نمایندګي دی کوي او په دغه کې بیا له ده نه دا پوښتنه کوو چې ډېر وخت پکتیاوال صاحب تاسو ورک کړو یا نه وئ بیا داسې یو ډېر وخت بعد را پیدا شو یا بیا خلکو دا منله هم دی چې دا به پیر محمد وي خو بیا هم چې تاسو را پیدا شوئ هغه د خلکو زړه مینه بیا ماته شوه چې واقعیتا محمد بیا راغلی دی د دې په هکله داسې خپل معلومات بس زرمتای صاحب داسې دی چې حقیقت دی چې یو څه وخت زه د دې فیلډ نه یو څه بهر وم فیلډ نه بهر شوی وم نو هغه یو څه کورني مشکل نه غواړم چې تا ته یو ملګرو ته ووایم خو خیر بیا هم هغه هر څه خال شول یاد دی لپاره د مینهوالو تر څو پورې چې زما ژوند وي د هنر له لارې به زه دوی ته خپل مینه ورکوم
ډېره زیاته مننه. واقعیتاً چې مینه مو پټه نه ده، د هېوادوالو سره مو همیشه ډېره مینه کړې ده او هېوادوالو ته مو ډېر خدمت کړی دی. تاسو دې الله خوشحاله او سرلوړي لري او په آینده کې خو انشاءالله بیا نه ورکېږي، دغسې په خدمت ستاسو جاري وي. یاره چې مرګای مو ورک نه کړي نه به ورکېږي. ډېره زیاته مننه، ډېر زیات خوشحاله شو او مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ستاسو غږ له لارې د ټول هېوادوال ګوري، نو داسې یو لنډ غوندې پیغام خپلو سره شریک کړئ چې هېوادوال بس هېوادوالو ته زما دا پیغام دی، خپلو نورونو ته لر دي او خبر دي پښتون همیشه یې زه یو بولم، خدای دې همداسې یو لري د دوی په منځ کې چې مینه او محبت وي، دا زموږ خوشحالي دی. نو دا پیغام ورته لرم چې خپل وطن سره مینه، الله دې زموږ وطن کې سوله راولي او په خپلو بچو دی تعلیم وکړي. نو دا زما یو پیغام دی ورته، او په خپل منځ کې دغه شخړې دا فساد دا باید دوی ونه کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو چې مثال دا امارات به درته وښایم چې نوره نړۍ چې څنګه نوره نړۍ څومره خپل هېواد ته خدمت کوي، څومره خپل هېواد ته ژمن او څومره یو بل سره مینه کوي. نو الله دې وکړي چې دغه کین بغض دا زموږ ستاسو د پښتون قوم له منځه لرې شي او موږ هر وخت باید په مینه کې ژوند وکړو. دوی ته مې دا پیغام دی، بس الله دې تر او تازه لري، زموږ هېوادوال دي، موږ پرې ویاړو، زموږ مینهوال دي او چې دی نه وي نو موږ هم نه یو. مننه، خوشحاله شو چې د پیر محمد پکتیاوال صاحب سره مو لنډه مرکه وکړله. تاسو هم ترې خوند واخلئ. ډېره زیاته مننه تاسو څخه چې موږ مو وزغملو، زموږ دغه خپرونه مو وکړله. او د کمرمین صاحب نه بده چې کمرمین صاحب زموږ سره نن جانان خیال دی، هغه هم یو خیال دی او نرمن دی، نن د کمرې په برخه کې له موږ سره همکاري کوي. هغه ډېره زیاته مننه او پیر محمد پکتیاوال صاحب ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو مننه.